گران هیواد منظم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي شازل مولاس کی بار. غربی ښوونځی محدود گهواره آموزش و پرورش کادرهای نظامی در سطح کشور می باشد که فرزندان صدیق و راستین افغان را بعد از ختم دوره متوسط جهت ادامه تحصیل ثانوی با شرایط اصول و لوایحی وضع شده میپذیرد. کندکای تگانا عربسای شیخ وگر علنگر عیار سی امو شپرزای مولاس کی بار محکم وساتي شازل مولاس کی بار محکم وساتي لجګړې په امان لا زال رب کړو بیا لجګړې په امان لا زال رب کړو بیا لجګړې په امان لا زال رب کړو بیا پر زخموی پټي حمل هم وساتي شازل. اینجا خانه دوم نظامیان کارکشته و مسلکی فرزندان دلیر مردم افغانستان می باشد که با روحیه و انگیزه اسلامی تربیت و پرورش داده می شوند. این کانون مکانی است که همچون سایر کشورهای همسایه و منطقه برای بخش نظامی زمین سازی صورت گرفته است تا نسل نظام اسلامی آینده کشور برای دفاع از استقلال، ارزش‌های ملی، حاکمیت اسلامی سرتاسری و تمامیت ارضی افغانستان آماده خدمت گردند. طلابان سلام علیکم. و علیکم السلام. استلام بشه. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. طلاب محترم، درس امروز ما در مورد تشخیص محلول‌های تیزاب و محلول‌های قلوی است. به خاطری که محلول با رنگ دیده نمیشه که بین ازی چی وجود داره، مایع با رنگ دیده نمیشه که بین ازی چی وجود داره. مثلا همین مایع که بین ازی بوتل هست، این اگر ما بین ازی پرسیم که ببینیم این چی رنگ داره، از رنگ ما تشخیص نمیتونیم که این چی هست، از رنگ تشخیص نمیشه که این چی هست. پس ما چه قسمی استفاده کنیم؟ زمان استفاده درست میکنیم که این تشخیص کنیم که چی هست. یا مثلا روی از این بوتل علامت زهر زده، میگه این زهری است، اما ما تشخیص کنیم که آیا این زهری است یا ما علامه را دروغ زده، به خاطر ترساندن ما و شما زده یا به خاطر غلط فهمی برای ما و شما زده. اما توسط بوی هم تشخیص میشه. بعضی مواد توسط معرف ها هم شناخته میشه. اگر معرف طبیعی ما داشتیم، از معرف طبیعی استفاده میکنیم، کم مصرف است. اگر معرف لابراتواری داشتیم، از معرف های لابراتواری ما شما از او استفاده میکنیم. خب در نتیجه پیش از اینکه ما این کار انجام بدیم، بعضی نکات مهم لابراتواری را به شما بگیم که از دیگه قانونهای لابراتوار شما خبر هستین و را نمیگیم، فقط در مورد ظرفهای لابراتوار به شما بگیم. ظرفهای لابراتوار معمولا شیشه‌ای است. دو نوع شیشه است. یک شیشه هست که بدون نوشته و بدون علامه هست. این ظرف ها شیشه ساده هست. در حرارت که قرار بگیره، بین آب داغ که قرار بگیره، میده میشه. اما بعضی ظرف های دیگه این علامه سفید را داره، چهارخانه سفید را داره. این ظرف های لابراتواری نمیشکنه. دلیل نشکستن از این است که از اکساید فلزات زیاد جور شده و این اکساید های فلزات خاصیت انقباضی، انبساطیشان بسیار آهسته است. یعنی یک دفعه از یک دیگه جدا نمیشه. یک دفعه که دور شوه چی میشه؟ میشکنه، میده میشه، یعنی رابطه بین مولکول جدا میشه. پس ما ظرفای لابراتواری شناختیم که شیشه دو نوع است، یکی ساده است، یکی پایرکس است که به نام پایرکس گفته میشه.
در این مؤسسه تعلیمی نظامی تمام امکانات به سطح عالی در اختیار طلاب نظامی قرار دارد. استادان ورزیده و با تجربه، صنوف مجهز درسی، مسجد، کتابخانه، امکانات تفریحی و سایر نیازمندی‌های زندگی برای ترکیب فرزندان غیور مردم مجاهد افغانستان مساعد است. در کنار دروس عادی، درس‌های دینی و اسلامی، عقیدتی، نظامی، تکنیک، ورکشاپ‌های کامپیوتری و ورزشی نیز به آنها به شکل عملی تدریس می‌گردد. شزل مولاس کی بار محکم وساتی شزل مولاس کی بار محکم وساتی لرو بر امنیت مشسم وساتی شزل مولاس کی بار محکم وساتی شزل مولاس کی بار محکم وساتی مسئولیت در پغا لدی وای عزام مسئولیت. این لابراتوار کیمیای ما است که در این لابراتوار کیمیا ما قوانین لابراتوار کیمیا را داریم که اینجا شما دیدیم لایحه وظایف لابرانت هست، هدایات لابراتوار هست که یک محصل یک طلاب کیمیایی باید چه چیزا رو مراعات کنه، یک کسی که در لابراتوار می باشه چه چیزا مراعات کنه، مواظبت ها و مسئولیت ها است. به خاطر که در لابراتوار ظروف شیشه‌ای که شما می‌بینین، ظروف شیشه‌ای بسیار زیاد وجود داره، مواد کیمیایی خطرناک وجود داره که باعث مسمومیت میشه، باعث سوختن اعضای بدن میشه و قوانین کار در لابراتوار هست. ما در لابراتوار خود موادهای مختلف، چون این لابراتوار کیمیا و بیولوژی است، موادهای مختلف داریم که این بکسایی است که یک استاد میتونه مواد لابراتواری بین جمع کنه و در صنف ببره و عملی کنه. که در اینجا ما وسایلی را داریم که احتمالاً در تعداد از پانتون‌های ولایت هم شاید نباشه. مثلا ما سنتریفیوژا را داریم، سنتریفیوژای بسیار با قوت بالا را داریم که در بسیار کم پیدا شده که در بعضی از پانتون‌های حتی اطراف موجود باشد، دنیستودها امکانش بسیار کم است موجود باشه. انواع مختلف میکروسکوپ‌ها را داریم که میکروسکوپ‌ها میتونن یک جسم را سه بعدی ببینن، جسم کلان را ببینن، یا یک هستن. ما حتی میکروسکوپ‌های برقی را چند پایه داریم که امکانات ما بسیار بالا هست که این میکروسکوپ‌ها قیمتشون هم بسیار بالا هست و از همین جهت بین پلاستیک نداریم، چون که انواع مختلفشون ما اینجا داریم. یا مثلا ظروف‌های لابراتواری انواع مختلف با سایزهای مختلف، با رنگ‌های مختلف، با کیفیت‌های مختلف را داریم که از ما الحمدلله استفاده می‌کنیم. به طلاب خود موادهای کیمیا را علیحده یک جای ما طبقه بندی کردیم که نظر به حروف الفبا طبقه بندی میشه، نظر به ای که مواد خشک است، مواد محلول هست، یا را ما جداگانه طبقه بندی کردیم. دیگر اینکه ما در حصه بیولوژی هم موادهای بسیار زیاد را داریم، انواع مختلف که یا هم قیمتایشان بسیار بالا است که در اکثر پانتون‌ها بسیار به ندرت دیده میشه، ولی الحمدلله در وزارت دفاع این امکانات زیاد به حربی 16 داده شده و این که طلاب را میاریم مواد لابراتوار برایش انجام میدیم، با محیط لابراتوار آشنا میشه، با موادهای کیمیایی مختلف، با تعاملات کیمیایی مختلف آشنا میشه. ما میتونیم به او یک انگیزه رو بدیم که باید در محیط به هر چی، با هر چیزی که میبینه، به هر چیزی که میبینه نه دست بزنه و چه قسم با او برخورد کنه که به محیط، به صحت و همچنین به محیط ما و شما صدمه وارد نکنه. به خاطر که مکتب یک دوره است که آشنا میسازه، به خاطر که ما متخصص تربیت نمیکنیم، فقط آشنایت برایشان به بار میاریم. طلاب آینده سازای مملکت ما هست، باعث میشه تا طلاب سریعتر رشد کنه، برداشتشان در محیط بالا باشه. اگر پایهشان ضعیف باشه مجبور است که پایه خود را اول بسازه بعد از خود برسانه. در نتیجه ما کوشش میکنیم که در حرب 16 پایه طلاب را بسازیم که ضرورت به تلاش زیادتری در آینده نباشه که جبران کنه. از حرب 16
اشخاصی که فارغ میشن الحمدلله در رسانه ها دیدیم به شکل وکیل بودن، وزیر بودن، جنرال بودن. اکثرشان افتخار به این میکردن که ما فارغ شده حربی 16 هستیم و کوشش میکنن که سند حربی 16 خود را همیشه به نمایش بگذارن. نمیگه که ما از فلانی پانتون خارجی فارغ شدیم، نمیگه ما از فلانی مدرک دکترا را داریم، میگه از حربی 16 فارغ شدیم. در نتیجه چون یک گهواره اردو هست، قابل افتخار است برای هر کسی که از اینجا فارغ میشه. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی، دران هیواد منظم وساتی. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی، شزل مولاس کی بارم محکم وساتی. شاگردای عزیز، درسی که ما و شما امروز میخوانیم موضوع به نام چی است؟ کثافت. ما و شما امروز کثافت را میخوانیم که کثافت از نگاه علم فیزیک به چی یاد میشه؟ کثافت را به حرف روی نشان میده. صحیح است؟ ما و شما باید کثافت را بشناسیم که کثافت در فیزیک چی است. کثافت در فیزیک ما و شما کتله بر حجم کثافت میگه. یعنی ما و شما کتله اجسام را، مقدار ذراتی که یک جسم ازش جور میشد، تقسیم حجمش بکنیم، او را به نام چی یاد میکنه؟ کثافتش یاد میکنه. مثلا در جامدات، در مایعات، در گازات، اینها را در مجموع ما و شما در نگاه علم فیزیک میتونیم که کثافتش را پیدا بکنیم. صحیح است؟ اینجا ایرا کثافت میگه کتله اجسام را تقسیم حجم اجسام. ببینین جوان عزیز، این یک تا چی است؟ سلندر درجه دار است. سلندر درجه دار از اینجا شروع شده تا 250 میلی لیتر یا 250 سانتی متر مکعب. 250 میلی لیتر، سانتی متر مکعب و سی کلش یک چیز است، همه با هم برابر است و مساوی است. و دیگه ما شما ببینید که فرمول کثافت داریم، نظر به فرمولش کار میگیریم و پیدا میکنیم. ما شما کثافت را داریم، کثافت یا رو مساوی است به ام بر وی. ام کتله هست و وی هم است حجم. یعنی فرمول کثافت است. کتله را تقسیم حجم میکنیم، اینجا کثافت پیدا میشه. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی، شزل مولاس کی بارم محکم وساتی. لا نفاق بد بنی او عناد او الجان، لا نفاق بد بنی او عناد او الجان، لا نفاق بد بنی او عناد او الجان. بسم الله الرحمن الرحیم. ماهر وردک ما د وردک ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه کله چې موږ دلته عربي ښوونځي ته راغللو، نو موږ د عربي ښوونځي له ماحول سره لږ شانتې موږ نابلده وو. نو کله چې موږ دلته د خپل قمندانان ولیدل، خپل استادان ولیدل، نو دوی موږ ته ټول هغه څه شی راوښودل چې دلته په عربي ښوونځي کې موږ هغه ته اړتیا لرله. د قمندانانو سره کله چې موږ مخامخ شولو، هغوی موږ ته د نظام ټول اصول او قواعد راوښودل. موږ دلته کوم درسونه چې لولو، نو هغه په ډېره لوړه سطحه، په ډېره لوړه سویه باندې موږ دلته لولو، ځکه ټول اړتیاوې یا ټول امکانات موږ ته دلته فراهم شوي، لکه د کمپیوټر لابراتوار ده، د نور د فیزیک لابراتوار ده، د کیمیا لابراتوار ده، او هغه مکانونه چې موږ د سپورت لپاره، او هغه لابراتوارونه چې د بیولوژي او د نورو مضمونونو لپاره موږ دلته په هغوی کې درس لولو، هغه ټول موږ ته برابر شوي دي. او موږ دلته د درس یا په داسې یو لوړه کچه موږ دلته درس ولو چې موږ نشوای کولی چې بیرون په نورو مکتبونو کې داسې د درس په دې ډول باندې موږ بیرون درس ولولو.
او دلته هر هغه څه چې موږ خپل هدف ته رسولی شي هغه موږ ته شته دي. زه غواړم چې په آینده کې د افغانستان د اردو لپاره د افغانستان شرعي او اسلامي اردو لپاره داسې یو مصدر د خدمت وګرځم تر څو زه وکولی شم چې د افغانستان د هغه وګړو د هغه مظلوم ولس چې هغوی د موږ کومک ته اړتیا لري د هغوی سره موږ کومک وکولی شو. لاس کی بارم محکم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی لزی باک لیشار د تعلیم پرنا لزی باک لیشار د تعلیم پرنا لزی باک لیشار. بسم الله الرحمن الرحیم. نصرت الله است از ولایت بلخ یکی از طلابان حربی 16 جای است برای هموطنان عزیز که برای خدمت برای وطن خود خدمت نماید و برای هموطنان عزیز یک الگوی خوب باشند و امنیت هموطنان خود را تامین کند و حربی 16 را به نام گهواره اردوی ملی نیاز یاد میکنند که قسما گفتم که بار اول که یک نفر میخواد به نظامی یعنی به بخش نظامی داخل شوند اولا باید حربی 16 را بخواند. حربی 16 که از جای است برای تعلیم و تربیت جوانان عزیز و حربی 16 قسم است که تقسیم اوقات 24 ساعته دارد و دیگر حربی 16 که از دیپارتمان های کامپیوتر، فیزیک، کیمیا کاغذهای منظم بسیار منظم و پاک دارد و کلینیک 24 ساعته دارد. 5 وقت نماز به جماعت می باشد در حربی 16 و دیگر درسخانه های منظم بسیار با طریقه احسن و با وجه احسن استادان به ما تدریس می کند. دران هیواد منظم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی شاپرزای عرش لربر امنیت مشسم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی دران هیواد منظم وساتی شزل مولاس کی بارم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده توران مسلم قماندان طولای اول کندک دوم به حیث قماندان طولای مدت 6 سال میشه که ما ایفای وظیفه میکنیم. قماندانی حربی 16 با مدت 3 سال تدریس میشه برای طلابان از صنف 10 11 و 12 که از صنف 9 که فارغ میشن امتحان میتن. پروسه امتحانشان که خلاص شد بعدا شامل حربی 16 میشن با صنف 10. بعد از او تدریس 3 ساله از اجرا میگرده. بعد از او که از فارغ میشن و اکادمی ملی نظامی حربی پانتون معرفی شده و آنجا ادامه تحصیل خود انجام میتن. ما خپل په د لغمان په ګمبيري کې امتحان ورکه او بیا راغلم کابل ته. دلته زموږ نه دوهم ځل امتحان واخیسته. کله چې په دغه 2 امتحانونو کې زه کامیاب شوم نو د هغې نه وروسته زه حربي ښوونځي ته راغلم. حضرت سعد ابن ابي وقاص حربي ښوونځی په دې کې چې دی ډېر ښه پلانونه مخته ځي. په دې کې د افغانستان د اسلامي اردو یوه ښکلې زانګوده ده او د افغانستان اسلامي پوځ دلته تربیه کیږي او د لومړي ځل دپاره دلته چې څوک راشي طلابان نو اول 10م ټولګی او بیا 11م ټولګی او بیا همدغه شان 12م ټولګی 3 کاله دلته تیروي او په دغه 3 کلونو کې دلته د دوی د البسې د دوی د خوراک د تامخانې او د دوی ټول مصارف دولت په خپله غاړه اخیستې دي. افغانستان اسلامي امارت دلته مونږ ډېر ښه استادان لرو پیاوړي تکړه او د ښه میتود والا. همدارنګه موږ دلته 3 کاله درس وایو. د 3 کالو نه درس نه وروسته مونږ بیا حضرت ابو عبیده ابن الجراح ملي دفاع پوهنتون ته ځو او هلته به انشاءالله مونږ د پوهنتون زده کړې کوو او د پوهنتون د زده کړو نه وروسته به بیا مونږ ته دا وظیفه دغه دولت به مونږ ته وظیفه راکوي او په د افغانستان اسلامي امارت کې به مونږ د افغانستان د ګوټ ګوټ خدمت کوو. د افغانستان د موټې موټې خاورې تپوس به کوو. د دې دفاع به
وکړو او خپل وطن ته به انشاءالله خدمت کوو د خپلو وینو په سر د خپل عزت او خپل ابرو به ساتو او د افغانستان اسلامي امارت ته به مونږ د خدمت جوګه جوړیږو انشاءالله. لاس کی بار محکم وساتی لرو بر امنیت موشسم وساتی شزلمو لاس کی بار محکم وساتی شزلمو لاس کی بار محکم وساتی لجگڑی پا آمان لائے زال رب کڑو بیا لجگڑی پا آمان لائے زال رب کړو بیا لجګړې په امان لای زال رب کړو بیا پر زخمو پټي حمل هم وساتي شزل لاس کی بار محکم وساتي لاس کی بار محکم وساتي دران هیواد منظم وساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. من آتم نقیب الله ولایت جوزجان ولسوالی خواجدکو من شپله هربی شوانزگه درس و قیمن کندک دوگه تولای دو شپله منشوره من درس و قیمن منشوره کوب اخش درسله بیراده کوب مجهز استادله منشوره بارکن من منشور چون منشوره کلدم که افغانستان گه شپله کوب جنگله بارکن من افغانستان تورپاغیندن دفاع قلمن کوب اخش درسله بیراده درس عصری منم درس عقیدتی هم مزات لرز اخش یکن افغانستان جوانلردن من اطمینان بیرمن کیسه عربی شوانزگه جلب جذب قسن منشوره درسله و قسن افغانستان آینده سه منشور جوانله قولیگه یکن کیسه افغانستان شپله مینه جوانله قولیگه آینده سه بارکن کیس منشور درس و قسن کوب همه امکانات بزلگه مجهز بارکن کوب امکانات منشوره استادله کوب مجهز استادله کوب یخشی درسله بیراده بزله همه امکانات بارکن که من آلمان که منشور افغانستان کیس افغانستان منگه قولیگه منشور درس و قسن همه تامخانگه غذاسنه کوب یخشی کن من. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد باسم نو میر احمد خان لغمان ولایت علی شنگ ولسوالی او انت ای کې مربی شونځي دوهم کندک اول ټولای طلابیم او مونتی مکنته درس مرام مود یکور جوړ به افغان سنان خدمت کرام انت کا بیرو مجاز و استادانون یعنی سار چنه کوم به تو سید سپورت به تو چې د عبادت سپورت د عبادت بس درس لوشي به تو دی بجو دی دیتنه بلینی ای کی جایته ته د بعد پیش د بعد عقیدتی درس مرانه بتوتا تر بجو دو بجو دو دیتنه تا تر جم نظام ته دیتنه بس ما اوس 4 ساعت کو تقسیم مخاطب بس جانا شرا تطبیق کرنے بجو او وری کا صحیح انت دی د پاره بتو اکیڈمی شاد گئے اکیڈمی اگ ماته اس پاره بین ته د بعد فارغ بنم او ان شاء الله مظلوم افغانستان وان پر خدمت کرا. شزل لاس کی بار محکم وساتی لرو بر امنیت موشسم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی دران هیواد منظم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی لرو بر امنیت موشسم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی شزل لاس کی بار محکم وساتی لجګړې په امان لای زال رب کړو بیا لجګړې په امان لای زال رب کړو بیا لجګړې په امان لای زال رب کړو بیا پر زخمو پټي حمل هم وساتي شزل لاس کی بار محکم وساتي الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك منظم وساتي شزل مولاس كبار محكم وساتي شزل مولاس كبار محكم وساتي لربر أمنيات مشسم وساتي شزل مولاس كبار محكم وساتي شزل مولاس كبار محكم وساتي ولسوت خدمت شاپنار وکړی ولسوت خدمت شاپنار وکړی ولسوت خدمت شاپنار وکړی ستړی ژوندې هوسا په هر دم وساتئ شزل مولاس کې بار محکم وساتئ لاس کې بار محکم وساتئ دران هیواد منظم وساتئ شزل مولاس کې بار محکم وساتئ شزل مولاس کې بار محکم وساتئ لرو بر امنیت مشسم وساتئ شزل مولاس کې بار محکم وساتئ شزل مولاس کې بار محکم وساتئ لا نفاق بدبني او عناد او الزان لا نفاق بدبني او عناد او الزان لا نفاق بدبني او عناد او الزان دوهم بیا لدی کار لوی او کم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ لاس کی بار محکم وساتئ دران هیواد منظم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ لرو بر امنیت مشسم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي د دوی زړونه مدام له درد غم وساتئ شزل مولاس کی بار محکم وساتئ لاس کی بار محکم وساتئ دران هیواد منظم وساتئ رهبری وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان زمینه شمولیت
و جذب جوانان متدین و با انگیزه را در صفوف اردوی اسلامی ملی بسیار سهل و آسان ساخته است. شزل مولاس کی بارم محکم وساتی شزل مولاس کی بارم محکم وساتی ولسوت خدمت شاپنا روکړی ولسوت خدمت شاپنا روکړی ولسوت خدمت شاپنا روکړی ستړی ژوند هوسا په هر دم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لاس کی بارم محکم وساتئ دران هیواد منظم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لرو بر امنیت موشسم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لا نفاق بدبینی او عناد او الجان لا نفاق بدبینی او عناد او الجان لا نفاق بدبینی او عناد او الجان. فارغ التحصیلان این کانون نظامی 3 سال دروس را که به نصاب معارف همخوانی دارد مصروف فراگیری تحصیل می باشند. دران هیواد منظم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لرو بر امنیت موشسم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي خیال د کونډو او بو رخور کایو کوي د دوی زړونه مدام له درد غم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لاس کی بارم دران هیواد منظم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لرو بر امنیت موشسم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ شزل مولاس کی بارم محکم وساتئ لزیبا کلی شار د تعلیم پرنا لزیبا کلی شار د تعلیم پرنا لزیبا کلی شار د تعلیم